السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو که چیرته تاسو غواړئ چې په خپل سکرین باندې دغسې 4K والپیپر راوندروئ او دغه رقم ته لایو والپیپر راوندروئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به اول لارې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو راسئ په پکسل 4D باندې به کلیک وکړئ او دغه اپس به خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپس خلاص کړئ، د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس یې دا رقم دلته دی، تاسو سره اړوي. ګوره ملګرو اوله پوښتنه له تاسو څخه کوي، وایي سلیکټ یور ایج، خپل عمر ور وښیاست. ګوره ملګرو که د هر څو کلو واست، هر څو کلو په مابینځ کې واست، نو هغه به تاسو ور وښیاست. نو زه ورته 18 to 25، نو ما دغه ایج ور وښوی، دغه رقم مې دغه چیز کوي اوکې کوي. نو ملګرو کله چې دغه تاسو اوکې کوي، دغه رقم ګوره اوس دلته لوډینګ روان ده. کله چې دغه لوډینګ پوره شو، تاسو به ټوټل 4K لایو والپیپران او 3D والپیپران به ټوټل دلته راواړوي. نو ملګرو تاسو به لږ انتظار ته وکړئ. کله چې ګوره دغه دلته رالو، دلته به دا سټاپ ایډز ده او گو پریمیم ده او دغه رقم کیټاګریز دي. ملګرو کله چې تاسو کیټاګریز ته راځئ، ګوره نیو ان لایو او دغه رقم لایو اینډ پری او پریمیم لایو او مای لایو والپیپر، مای فیوریټ. نو ګوره ملګرو دغه ټول والپیپران دي موسټ ډاونلوډېډ موسټ پاپولر سو، یعنې دغه ټول کیټاګریانې دي. په هره کیټاګري کې ستاسو خوښ وو هغه کیټاګري ور وښیاست او دغه والپیپران به ټوټل دلته دی تاسو ته درکړي. نو زه ورته میا دلته د هغې ټول ګورم، که مې ټول کتل صرف او صرف په دا سایډ کې کلیک وکړئ او ټوټل والپیپران به دلته دی تاسو ته درکړي. نو ګوره ملګرو دغه ټوټل لایو والپیپران دي. هر والپیپر چې اوس تاسو خوښ شو، هر والپیپر چې په خپل موبایل په سکرین باندې دروئ، هغه اوس تاسو ډېر په اسانۍ سره درولی شئ. نو ګوره ملګرو زه راځم یو والپیپر پیدا کوم او ښایسته والپیپر پیدا کوو، هغه د موبایل په سکرین باندې دروو. نو دغه رقم ګوره زه لاندې روان یم چې یو ښایسته والپیپر پیدا کړم. که مې هر والپیپر خوښ شو، هغه زه اوس د موبایل په سکرین باندې دروم. نو ملګرو دغه رقم که ستاسو هم هر والپیپر خوښېدی، هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره د موبایل په سکرین درولی شئ. نو ګوره ملګرو دلته دوه دانې را یو څو دانو سره دلته ریټینګ لیکلی ده 105، یعنې هغه په 115 روپۍ دي. نو دغه به تاسو نه به دروئ، کوم سره پرې لیکلی وي هغه به تاسو به دروئ. نو ګوره ملګرو دغه والپیپر پرې ده. نو دغه رقم زه په دې باندې کلیک کوم. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم، دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ او دلته به لوډینګ روان شي. کله چې ملګرو دغه لوډینګ پوره شو، دغه والپیپر به ستاسو د موبایل په سکرین باندې ودرېږي. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو انتظار وکړئ، دغه رقم د دې څخه مین والپیپر ده. والپیپر دا رقم دلته دی تاسو ته را اړوي. دغه والپیپر ده، دغه اوس تاسو په موبایل په سکرین باندې درولی شئ. دغه رقم ګیټ اټ ویت واچ ایډز. ملګرو کله چې تاسو ګیټ اټ ویت واچ ایډز وایي، ستاسو په موبایل باندې یو څه ایډز راسي، هغه ایډز به تاسو وګورئ او دا به ستاسو د موبایل په سکرین باندې خپله ودرېږي. نو زه راځم یوارې ګیټ اټ واچ ایډز ومه. کله چې زه دا ووایم، دلته به اوس ما په موبایل باندې ایډز راسي او هغه ایډز به خپله بېرته کلوز شي. نو بیا به دا زما د موبایل په سکرین باندې ودرېږي. نو ګوره ملګرو کله چې دلته دغه واچ ایډز ختم شي، دغه رقم دلته تاسو په دا کلوز بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم اوس دغه والپیپر ستاسو ګوره وایي سیټ د سیلور والپیپر، هغه چیز چې ستاسو موبایل باندې ودرېدی، نو والپیپر اوکې که، نو ستاسو موبایل باندې به اوس هغه والپیپر خپله ودرېږي. دلته به خالي تاسو راسئ ګیټ سیټ والپیپر به وایي. کله چې ملګرو تاسو سیټ والپیپر وایي، هغه والپیپر به ستاسو موبایل باندې خپله درېدلی وي. نو ګوره ملګرو تاسو اوس کتلی شئ چې هغه والپیپر زما د موبایل په سکرین باندې ودرېدی. دغه رقم که 3D والپیپران وي، که 4K والپیپران وي، هغه ټول تاسو د موبایل په سکرین باندې درولی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي، او کوم ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. او ملګرو که تاسو هره پوښتنه لرئ، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.